نوی چینایي وایروس امریکا د مسافرو معاینه کولو ته اړ کړه. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. د امریکا روغتیایي مقامات وایي د یو نوي چینایي وایروس د علایمو د معلومولو لپاره په هوایي ډګرونو کې هغه مسافر معاینه کوي چې د چین د مرکزي برخو څخه متحده ایالاتو ته راځي. دغه نوي چینایي وایروس تر اوسه 2 تنه مړه کړي او په لسګونو نور یې ناروغ او په روغتونونو کې بستري کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي دي چې د سان فرانسیسکو، نیویارک او لاس انجلس په هوایي ډګرونو کې مسافر معاینه کیږي او زیاته پاملرنه هغو پروازونو ته اړول کیږي چې د چین د مرکزي ښار ویهان نه د امریکا متحده ایالاتو ته راځي. د ویهان ښار د دغه وایروس د خپریدو مرکز ده چې تر اوسه یې 2 تنه په تایلند او 1 تن په جاپان کې ناروغ کړي دي. مقاماتو ویلي چې دغه کسان د چین ویهان ښار ته هم تللي وو. د چین روغتیایي مقاماتو ویلي اکثر کسان چې ناروغ شوي یا یې د ویهان ښار په څنډه کې د غذایي موادو د بازار لیدنه کړې یا یې هلته کار کړی دی.